बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग नहीं है, कोई सैर व तफरीह की जगह नहीं है। आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने दोस्त के साथ कि वो अभी नया आया है पाकिस्तान से, तकरीबन 6 महीने हो गए और अभी वो जा रहे हैं दवासर यहाँ से तकरीबन 1800-2000 किलोमीटर दूर है कि होटल है। उसने फ़ोन किया है कि हमें कारीगर चाहिए, तो हमारे साथ तो ऑलरेडी कारीगर हैं, क्योंकि ये जो आया है वहाँ पे काम करता था पाकिस्तान में होटल्स का, और कारीगर है, हर किस्म खाना पका सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं ये हमारे घर की तरह है, जैसे पाकिस्तान में हमारा अपना घर होते हैं। जहाँ पे परदेसी लोग रहते हैं, मुसाफिर लोग रहते हैं, तो वही जगह, वही रूम, वही डेरा उनके लिए उसकी घर की शक्ल में होती हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो तो अब जाएगा, तो उसका क्या रिएक्शन है और उसका वो क्या सोच रहे हैं। तो आइए मैं उनसे बात करता हूँ। هغه ملګری زموږ سره میلاو شو، زموږ سره کېناست. اوس د هغه نه یو څو تپوسونه کوو د هغه د سعودي عرب د راتلو باره کې، چې هغه سعودي عرب ته کله راغلی دی او په څه طریقه راغلی او څه اراده ده. نو اولنه تپوس دا کوو چې معراج الدین خانه سعودي عرب ته څومره ټایم وشو چې ته راغلی پاکستان؟ سعودي عرب ته مې وشو 6 میاشتې مې وشوې چې راغلی یم. 6 میاشتې وشو چې راغلی یې که نه؟ ته پاکستان کې مسافري کړې ده که نه ده؟ یاره پاکستان کې بس هغه څه مسافري هفته په بهر او هفته بیرته کوو. او دی چې ورو دی زموږ سره دلته اگر چې کار یې کوو، خو مقصد او غرض زموږ دا دی چې یاره یو سړی دلته راشي او کوم کسب د چا زده، نو په کار ده چې هغه کسب باندې ولګي او هغه کسب راټینګ کړي خپل. نو د مقصدي کار دغه و چې د په هوټل کې کار کړی دی او ډېر وخت کار یې کړی دی. نو الحمدلله کاریګر دی، استاد دی او اوس به ځي هلته. چې ته دلته رالې پاکستان کې خپل کور پرېښودو، اوس دلته 6 میاشتې وشولې، ته چې د دې ځایه نه ځې، نو دې ځای پسې زړه خفه کېږي که څنګه؟ یاره ولې نه یاره، خامخا خفګان ځکه راځي چې یو ځای کې سړي وخت تېر شي، نو هغه ځای د هغه خپل کور جوړ شي. خو زه انشاءالله موږ ستا لپاره دعا کوو چې الله پاک ته هلته خوشحاله او کامیاب ساتي. بس صحیح ده، بس دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله موږ به خامخا دعاګانې کوو. او زه ټولو اورېدونکو ته او کتونکو ته دا خواست کوم چې د مسافرو دپاره خصوصا دعاګانې کوئ، او ځکه چې مسافر سړی د هغه زړه ډېر زیات نری وي. نو موږ دعا کوو چې ټول مسافر او خصوصا زموږ دا ملګری، ځکه چې دا نوی دی، او زموږ به دا دعا د سره کہ اللہ دے کامیاب. اور اپنے دیکھا کہ اس کا کیا باڈی لینگویج ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جو بھی ہو ابھی تو کرنا پڑے گا. لیکن آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں.